د بلخ ولایت د پوهنې ریاست مسؤلین وایي د دغه سیالیو موخه د قرآن کریم قرات کولو ته د حافظانو او قاریانو هڅونه ده ترڅو په راتلونکي کې د هیواد او نړۍ په کچه نورو سیالیو ته چمتو شي او په دغه کچه یوه ښه بیلګه ولرو. ما نخبه‌هایی داشته باشیم هم در بلاغت و هم در فصاحت و هم در حسن قرائت و هم در تجوید قرآن کریم. از دیرها بود که تصمیم داشتیم که مجالس حسن قرائت و حسن تلاوت برا بیاندازیم تا اینکه جوانان و مسلمان ها هم از این مستفید شوند. همدارنګه هغه قاریانو چې د حسن قرات په دې سیالیو کې ګډون کړی وایي دا سیالۍ دوی ته ډېرې ګټورې دي چې د هڅونې ترڅنګ د دوی کورنیو ته هم دا انګیزه ورکوي چې خپل اولادونه دیني زده کړو لپاره مدارسو ته ولیږي. الحمدلله د لې چې راغلي یو د خلکو تشویق او د قرآن سره لګاو د چې موږ کاته نو موږ هم جذبې راپورته سولې. الله پاک دې ټولو مسلمانانو ته یک جهدی ور نصیب کی. الله دې ټول واحد ملت کی. برنامه خیلی مفید است تقریبا خصوصا به اهل مدارس و شاگردای مدرسه خیلی تشویق میشه. د یادونې وړ ده د قرات د ښکلا د سیالۍ د بلخ ولایت د پوهنې ریاست تر چتر لاندې ترسره شوه چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو په ګډون پکې له بهر څخه راغلو قاریانو هم برخه اخیستې وه.